بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند کتونکو زه یم ستاسو سره سفیر الله په دې خلاف په دې تمه چې ټول به راته ښایي. عزتمند کتونکو نن سره پروګرام کې ډېر زیات مستند شخصیت چې د تعارف محتاج نه دی، سینیټر الحاج تاج محمد صاحب راسره مېلمه دی. راځئ د دې شلمان د ترقۍ باره کې تپوسونه کوو. تاج محمد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات خرکلې او مینه وایم. مننه بچیا، خوشاله باد لره او موږ زیات خوشاله شوم چې تاسو د شلمان نه تعلق لرئ او د خپل علاقې مخکې تک د پاره په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې مخکې بوزي موږ اپریشیټ کوو او تاسو ته پته ده په دې علاقه کې چې څه حالات تیر شوي دي څنګه دي. اوس خو الحمدلله په شلمان کې د نور سیمو برابر بلکې بهتر به وي په سہولتونو کې، په ضرورتونو کې، په ډیمانډ کې او په کم مشکلاتو د اوبو په شکل کې او د روډ په شکل کې د بجلی په نور مختلف شکلونو کې او اسپیټال په شکل کې د سکول های سیکنډري کې دو په شکل کې ډېر داسې مسایلو کې د علاقه پاتې وه. سینیټر صاحب کومنګ مخکې وګورو تاریخ نو مخکې به چې کوم مشر نه به عمر لحاظ سره ډېر مشر و. که زه نن سبا وګورم نو ستاسو غونډ فیملي ته الله ډېر په ځوانۍ کې اقتدار ورکړی دی، نو څه مو خیال دی د پارټي تبدیلۍ ته او د خلکو دپاره مطلب عملي اقداماتو ته؟ دا تاسو ښه خبره ده چې کوم د عمر هغه کوي. مخکې به خلکو یو مکتبه فکر خلک به راتلل هغه په علاقه کې به کولو. اوس شو عوامي سیاست، عوامي اعتماد شو، عوامي فیصلې شوې. نو چې کله نه موږ رالو موږ په د عمر کې بیا موږ په خپل ژوند کې د کامیابۍ نه بعد موږ د عوامي خدمت رالو چې خپل ژوند کې خدای پاک کامیابي راکړه، خپل ژوند کې یو حتی بزنس کې نامه جوړه کړه، عزت هم جوړ کړو. هغې نه بعد موږ د قوم خدمت ته رالو. نو الحمدلله قوم خلکو په موږ اعتماد وکړو، قوم خلک هم د موږ اپریشیټ کوي، هم کوشش کوي او بل دا قوم هم راوچت کړو چې دا ایم این ای یا ایم پی ای یا سینیټر دا د دغو عوامو نه راځي، ستاسو نه راځي، ستاسو په ووټ راځي، د تاسو په ملګرتیا باندې خلک مخکې د عهدو ته میلاویږي. تاسو هغه کې فرق نه وي، هغه برابري حقوق مطابق موږ هغه ټول عوامي تصمیم چې موږ کم مشران ناستي، کم کشان ناستي، هغه ټول په دې جذبه کې دي. نو دا وجه دا دور وجه نه ده کوم کومنګ وګورو مخکې شاجي ګل صاحب هغه بعد چې کوم دی بیا ماشاءالله شفیق شیر الله پاک ځوان لیډر موږ ته راکړه. که زه وګورو نو موږ ته کومنګ وګورو نو موږ ته داسې اجتماعي او غټ کار نه ښکارېږي په دې علاقه کې چې مطلب خلکو ته مطلب اجتماعي فایده وي. البته انفرادي کار خو هر سړی وایي چې ما ته وکړې شي، ما ته وکړې شي، کوی دغسې دغه دی، خو موږ داسې اجتماعي غټ کار نه ښکارېږي. څه وجه کېدلی شي دی؟ دا مشران صحیح نه دي که نه هر څوک انفرادي سوچ لري، اجتماعي سوچ نشته؟ څه وجه کېدلی شي؟ دا سوال اهم دی او اهم هم نه دی. بل دا وا چې کله په علاقه کې کم کانسپټ چلېدو دا به یو مکتبه فکر خلکو به ځان له کارونه کول. اوس عوامي کار شو، ډیفرنس شو. اوس ته وایي چې قومي کار لکه اسپیټال ماشاءالله اپګریډیشن دا قومي کار دی، های سکول سیکنډري کېدنه دا قومي شی دی، روډ دی، د روډ جوړېدو دی. موږ اوس په لاره کې راتلو، موږ تجویز ورکړی حکومت ته، د موږ پیس هم دا خبره کوله چې موږ خواهش ته چې دا روډ 18 فوټ شي، چې 18 فوټ موږ تجویز دی او امید دی خدای نام چې پی سی 1 کې به موږ دا کوشش وي چې 18 فوټ کو دا قومي کار دی. د بجلی لاین د 70 سال نه چې کم لاین راغلی او شلمان ته هغه کې تبدیلی کېدل دا قومي کار دی. بل دا یو کم ذاتی کارونه چې دام یو د سیاست کې یا د کار کې یو خدمت کې یو حق دی، هغه خلکو چې چا وس وي هغه کوي. اسه دا احسان نه دی، خو بیا د شلمان خلکو چې مونږ کله راغلي مونږ سره اجتماعي کار کړی. ها ماشاءالله نن چې تاسو نن په شلمان کې د موبایل هغه د کمیونیکیشن نظام نو زه چې کله پهله سیاست ته رالم نو ما پهله جلسه چې کولو یو بابا اوس وفات شو، وفات هم شو. اوس ګران باچا هغه به یو سوال کولو ماته چې حاجي صاحب موږ یو شی نه دی په کار، هغه وایي چې موږ له کمیونیکیشن نظام کې موبایل راته واخیستل چې موږ یو کمیونیکیشن نظام راواله، ځکه چې موږ بچي په ملک نه د علاقې نه بهر دي، ملکونه نه بهر دي، علاقې نه بهر دي، هغه موږ سره رابطه مشکل ده. موږ لنډې کوتل ته ځو یا غر ته خیږو، هغه نظام خدای ورته راوستو، سیسټم ورته راوستو پکې
هغه د دې د شلمان د وجه نه زه د شلمان خلکو له یو کریډټ امر کوم تا په واسطه باندې زه په آی ټي کمیټې کې یو ممبر په حیثیت باندې ما کار وکړو په هغه کې یوسف یو د موږ په آی ټي کمیونیکیشن څومره په دنیا پاکستان کې موبایل استعمالېږي 1.5 روپے پر منټ فنډینګ جمع کیږي په هغه ټینګ 86 بلین روپے وي یو روپے په فاټا کې هغه کمیونیکیشن یوسف فند نه ولګېدلې زه په کمیټې کې ممبر چې خدای جوړ کړم نو ما اپل اپ کې د فاټا لپاره حق راوخو نن چې اواله چې هغه یو فون راغی په ټول تاسو وګورئ خبرلاټ نوم تالی تاسو سټډي کوي هغه خبرلاټ نوم د خبرلاټ نوم اوس لیکلي وي چې دا د وخت کې دا وخت د کسانو کار کړي ته په دیم یقینو ساته د تا په واسطه باندې بل ورځ یو میټینګ موږ ناستو د موبایل افسران غلې سی او ته چروټه کړي و نو هغه سره بحث کېدو یو ډېر ټایلنټ پښتون او په آی ټي منسټري کې هغه اوس نن په موبایل جوائن کړي نو ماته چې تا دا ځای دی ځکه هغه ته پته و چې موږ څومره کار په دې کاله کې مخې کړی زه اوس په هغه کمیټې کې یم یو نیم کال مې وشو د یو ستر کار هم نه دی کړی ځکه چې هغه موږ سره سپورټ نشته پکې هغه ټینګ زما سره د چیرمن سپورټ هم د منسټر نوشر رحمان صاحب چې هغه یاد نه کوم عام غلطي کې راځي هغه سپورټ د موږ فاټا خلکو لا هغه بالکل کلاو زړه باندې د پیسې راکړو نن په ټول فاټا کې وکړ خیر د کمیونیکیشن نظام راغی نو دا نه دي چې اجتماعي کارونه نه دي شي اجتماعي کارونه هم کېږي اجتماعي کارونه باندې کارم روان دی او خامخا د موږ ملک نظام سیستم سلو دی په دې وجه باندې دا شی زر نه کمپلیټ کیږي سېنیټر صاحب تاسو خبر وکړه کمیونیکیشن باره کې دا خو صحیح شو لکه نه که موږ وګورو د علاقې هر بچي کې د تعلیمي لحاظ سره او د سپورټ لحاظ سره دواړو کې ډېر ټیلنټ موجود دی نو تعلیمي نظام خاص هم در هم برخم دی بلکې د سپورټس چې کوم میدانونه دي هغه بیخي د نشت برابر دي دې باره کې تاسو څه خیال دی دا کوم خبره ته کوي مله خبره یې شو په کمیونیکیشن کوم روډ کمیونیکیشن نظام د غونډخلو یو روډ دی ماشاءالله دا علاقہ بالکل د شلوان مین روډ نشاته پاتې و هغه روان دی غي وشو کار په روان دی هر څه په شروع دی عام کمپلیټ کیږي پولوشن مان کې د دومره کارونو ترقی کې دومره ماشاءالله بچاو روان دی تا کوم خبره وکړه چې د ټایلنټ په ماشومان کې بالکل زدا بر هر ځکه د خبره کوم چې قبایلو کې څومره ټایلنټ دی ما په شلمان کې هم لیدل ماشاءالله ډېر خلک دي چې هغه موږ د ځنه میجران جوړ شو ډاکټران جوړ شوي دي هغه ټول په د پاکستان په خدمت کې شامل دي او دوته د سپورټس چې کوم خبره کوي بالکل یو سپورټس ګراوند موجود دی موږ سره پیسې شته فند راغله خودل ته کې زمکه کمای څوک زمکه نه راکې سپورټ نه کوي هغه زمکه کا خلکو راکولای نن به سپورټس کمپلیکس باندې ورو کې سپورټس کمپلیکس قط خو په لنډی کوتل کې په جمرود کې تحصیل کې دا سب تحصیل ایریا دا په پاکي کې به د ګراوند سپورټس مو خلکو ته ملاو شي پکې خو خلک هم کوي مخامخ حالات تبدیلی سم کوي کوپریشن کوي دا سینې چې بالکل خلک کوپریشن نه کوي موږ تاسو لګه ارجګم دا مسله د بجلی هغه د اوبو هغه د تعلیم هغه د سړک هغه د سی بل تاسو په ذهن کې شته چې د عوامو لپاره وشي چې هغه ته به عوامو خیال نه وي بلکې تاسو ډیره ته اخم ښکاریږي هغه د مسله چې موږ په لار روانو وسم په موږ خوخه ما غواړم چې د علاقه مخه اګریکلچر وا دا علاقه اګریکلچر وا وسم ځا پیسه په خبرو کې لګی چې پر سیمه کې دومره پټای دی یو ګورنمنت یو پروجیکټ راغلی چې هغه 15-20 एकड़ زمکا یا جریب زمکا باندې به یو سولایزیشن 80-20% شیر باندې به خلک هغه د لپاره سولایزیشن 12 مویل وکول کیږي نو قدر هغه د خلکو بزنس دا کومه علاقه سیمه مطابق بدقسمتي دا که شلوان خلک دا وي چې موږ اجازه دلته راول اجازه خو ضرورت نشته دلته کې ضرورت اګریکلچر دی دلته کې د غرونو کې ضرورت دی په غرونو کې تیګه معدنیات پراته دي غرونو کې نور شینه پراته دي هغه سټډي په کار ده اب ولکه خیر ان شاء الله تعالی سو وخت په دې باندې موږ سټډي وکړو که خیری چې معدنیات کې سستا په غرونو کې دا د اګریکلچر دی اګریکلچر چې هغه شي پکې ها که خدای پاک یو خولي بارانونه وکړل یو باران شو خلکو ماشاءالله غنه وکړل که یو لږ بخبرانو شو شاده ډیم جوړ شوی دی یو ځل ډیم ډک شو نو د علاقې ته به کخیر ډېر موږ په یو وخت کې 2 کاله مخکې چې کله ډیم شروع کېدو موږ امید و چې دا به 8000 جریب ځمکه لا یا 2000 جریب ځمکه لا یا 3000 جریب ځمکه لا به فائدہ ورزيته خو هغه د ډیل کېدو د وجه نه ننم قدرتي وبنشته مشکل دی نو دا د چې موږ به د اګریکلچر د لپاره خاص کر د مو هنرمو د مکسب هم او کدا شي راغی یو خبر ځان وی لنډ کوتل تحصیل دوه خلکو ته
غریبه طبقه ده نو هغه ته به ارزان په چیز پخونه شی راځي او یو شی مسلمان کې ملاویږي نو په کم قیمت ملاویږي نو دا شی پکار دی سنټر صاحب کومنګ وګورو نو هر کالج کوم دی بلا ماشومان دي چې تبا کېږي چې مطلب کالج سہولت نشته دا دي غریبانان مطلب بهر کالجونو ته نشي تللی ستاسو په ځل کې مطلب ستاسو چې کوم هغه مقاصد دي هغه مطلب شلمان د پر یو کالج شامل دي دوی چې مطلب د خلک خپل تعلیم وکړي چې کالج ټیکنیکل جوړ شوی او ټیکنابل هغه کې خو نه لنډ کوتل کالج د سورو سب ډیویژن ته په 20000 آبادی باندې کالجونه نه ملويږي دا کالج نه سکول نه های سیکنډر کې دا قسمي کالج دی کوم دی پرایورټي باندې لوی شلمان دی کالج کی ضرورت ہو خو کالج کې خو یو علاقې خلک له کالج نه جوړیږي کالج خو د تحصیل کې جوړیږي چې ټول خلک ایری خلک وته راځي نو زما په خیال په های سیکنډري کالج جوړېدو کمپلیټ کېدو کې دو خلکو ته سہولت رسیږي یو مقصد یو ګریډ به ملاو شي ته بیا که خدای پاک چاله واسه ورکو مخکې به ګریجویشن نه مخکې درومي اخیری ته پوس سېنټر صاحب کومه وخت می ډیر واخیسته د خلکو سره کم تاسو مطلب وعده کړی دي چې دا به وکړو هغه به وکړو د خلکو تاسو نه کم امیدونه دي دا به پوره شي بچي یو دوه قسم وعده دي چې هغه زه خپل ځان کوم هغه ما الله سره وعده چې زه به پورا کوم دویمه وعده چې کم د سرکار د نه دا او سرکاري تور باندې دا اب ان شاء الله تعالی د ته چې کم مخ کې ټول خبرو وکړي په ټولو کې ترقی کې کار روان دی زه د یو بل خبره مې ته کوم د شلمان خلکو له یو خدای پاک قدرتي داسې وبو ورکړي چې هغه په 20-30 فوټ 40 فوټ کې راوځي مونږ یو پروجیکټ او چلاولو په لوی شلمان کې واغه ماشاءالله کامیاب شو خلک خوشاله او دوام کوي نو پروجیکټ مونږ بجاری وی هغه نه پرې خلکو ته کور ته خیر رسېدو لپاره اوس نوی پروجیکټ کې دارانه چې پښپک غټ ټویل رااله هغه کخري په دې علاقہ کې سب ټینډریم شوی دي هر څه شوی دي شپږ ولا باندې مو کار روان دي نو مقصد دی چې شلمان زما په نظر کې چې کم وینم په 13 کال نه دور نه مخ کې اوس کې لوی تبدیلی وینم ما په خیال کوم شان نه پښتنو کې کشان نه پښتنو کې هغه مطمئن دي کې خیر ډیر من کوم د ټایم راکول اوس نیټر سره بچیا الله کامیاب کا الله تاسو به خپل مقصد کې کامیاب کې د پوزټیو میسج ورکول لپاره د قوم د ملک د ټولو لپاره ډیر مننه عزتمندو کتونکو دلته را سره وران رسول صاحب ولاړ دي دوی الحاج کاروان د پر ډیرګټ کمپاین چلول ډیر مهنت کړو البته اوس الحاج کاروان چې کوم نتیجه باندې اقتدار دي او ټونه غټلې دي دوی نه تاسو کو چې تاسو کمپاین کې کومي وعده کړې دي هغه تاسو په سوچ مطابق باندې الحاج کاروان پوره کوي لګیا دي مهنت کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحاج کاروان هغه کاروان دی چې په خیبر ضلع کې دا یو مشهور کاروان دی او د چې کوم د خیبري ضلع لپاره یا زمونږ خاص کر د زمونږ د شلمان خلکو لپاره چې کوم کارونه کړي اچانه سپټ نه دي هغه کار دي ټولي دنیا ته ښکاره دي ان شاء الله چې کوم کارونه کړي تقریبا 20-30% به پوره شوي یا دا 70-80% به پاتې ان شاء الله چې د نظمه دا امید دی چې دا به پوره کیږي داسې لکه مخکې تا د الحاج صاحب نه پوښتنه وکړه چې یاره پس که دا کارونه بله ورځ روډ والا کسان راغلي وو دلته موږ ته یې ویل چې یاره دا روډ به موږ کولاوو نو موږ سره څه نه څه ځای پورې لاړو رالو زموږ یو دغه پول دا د های سکول سره چې کوم پول دای په دغه کې اچولی په دغه کې چې یاره دا به موږ پول تړو دې معنې یو څمڅۍ شنیلو لارې پولو هغه یې اچولی وو چې یاره دا به موږ کوو بل دا روډ چې شلمان کوم روډ دی دا نش برابر دی خو ان شاء الله چې الحاج کاروان دغه نه زموږ دا امید شته د ایم پی ایس صاحب نه سینیټر صاحب نه چې لږه څومره توجه یې زموږ کام له ورکړې ده ان شاء الله چې دا به پوره کیږي او په وخت سره هر شی د وخت سره کیږي زموږ داسې یو پارټي ده ان شاء الله چې زموږ پارټۍ دلته یو مثال قایم کړی دی چې یاره فرض کا د الحاج کاروان کومه پارټي ده په دې کې ان شاء الله چې نه داسې ایمینې راغلی دی نه داسې سینیټر راغلی دی ایمینې نورحق صاحب پاتې شوی تقریبا 15 سال ایمینې پاتې شوی دی او سینیټر عبدالمالک صاحب پاتې شوی دی خو لیکن شلمان یې په سترګو هم نه دی لیدلی دا واحد یو سینیټر دی چې یاره میاشت 2 میاشتې پس شلمان نه راځي
او مړي ژوندي په ښادۍ غم کې موږ سره حصه اخلي نو دنه موږ ډېر شکر ګزار یو. ډېره مننه